66 متر با عرض 4 متر شامل ساخت آبرو ساخته می شود که با ساخت آن مشکلات شهروندان از وجود گل و لای برطرف شده و به زیر ساخت‌های ترانسپورتی دست خواهند یافت. خوشحالی زیاده چې د چارې قنبر په ساحه کې موږ نن بیا هم د یوې سترې پروژې د افتتاح شاهدان یو. دغه پروژه چې د یونپس د خوا څخه تمویلیږي طول د دغه پروژې 965 متره ده او عرض دغه پروژه په اوسط شکل سره 4 متره ده. از جانب دیگر با عملی شدن این پروژه زمینه کار به اهالی بیکار این منطقه فراهم شده که روزانه به کارگران ماهر 700 افغانی و با کارگران غیر ماهر 450 افغانی معاش تعیین شده است. در همین حال باشندگان محل از آغاز کار این پروژه ابراز خرسندی نموده از برنامه ها و پلان های شاروالی کابل اعلام حمایت نمودند.